د ویستلې تورې د ناول دریمه برخه. خالد دې یادونو پریشانه کړی و او ښایي شرمېدلی هم. د قریشو خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې څو ځله هم مرداری اچولی و. چېرته چې کوم مسلمان سړي تبلیغ کاوه هلته به د قریشو سړي رسېدلو او شور ماشور به یې اچولو. بدکار او بد اخلاقه سړي د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پریشانولو او زورولو لپاره مامور کړي وو. خالد ته دا اطمینان ضرور و چې د هغه پلار د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف داسې کوم سپک حرکت نه و کړی. هغه دوه ځلې د قریشو څلور سرداران له ځان سره یو ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب ته د دې ویلو لپاره تللي وو چې هغه خپل وراره د الله رسول د بوتانو له سپکاوي او د نبوت له دعوا څخه تم کړي، کنه نو هغه به د چا په لاس ووژل شي. ابو طالب هغه خلک دواړه ځلې ټال کړي وو. خالد ته د خپل پلار هغه لویه قرباني ور په یاد شوه کوم چې ورور عماره یې ډېر زیاتې ښکلې ځوانۍ درلودلو او ذهینتوب سره د قریشو دوو سردارانو ته ورکړ او هغوی ته یې وویل چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم تره ته بوځئ او هغه ته ووایه چې زما زوی له ځان سره وساته او د هغه په عوض محمد صلی الله علیه وسلم ما ته راکړه. خالد رضی الله عنه د پلار په دې فیصله باندې لړزېدلی و او کله چې د هغه ورور عماره له دواړو سردارانو سره تللی و نو خالد رضی الله تعالی عنه په یوازیتوب کې ژړل. سردارانو عماره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د تره مخکې راوست او وی ویل ابو طالبه دا ته پیژنې دا د الولید زوی دی، ته په دې هم پوهیږې چې بنو هاشم چې ته یې سردار یې تر اوسه پورې داسې ښکلی او عقلمند ځوان نه دی پیدا کړی. دا مونږ د تل لپاره تا ته د حواله کولو لپاره راوستلی دی. دا خپل زوی جوړ کړه او له ځان سره یې وساته نو ټول عمر به ستا فرمان بردار وي او که هغه خپل غلام وګرځوي نو په الله جل جلاله قسم دی چې په تا باندې به ځان هم قربان کړي. ابو طالب پوښتنه وکړه مګر تاسې هغه ما ته ولې حواله کوئ؟ ایا د بنو مخزوم میندو د خپلو زامنو لیلامول شروع کړي دي؟ ووایئ د دې څومره قیمت غواړئ؟ د قریشو یو سردار وویل د دې په عوض کې موږ ته خپل وراره محمد صلی الله علیه وسلم راکړه. ستا دا وراره ستا د رسوایي سبب ګرځېدلی دی. هغه ستا د پلار نیکه دین رد کړی دی، نوی دین یې جوړ کړی دی. آیا ته نه وینې چې هغه په قبیله کې سړی د سړي دښمن ګرځولی دی؟ تاسې زما وراره بیایئ څه پرې کوئ؟ د قریشو بل سردار ځواب ورکړ مونږ محمد صلی الله علیه وسلم وژنو. او ستا د وراره په عوض کې تا ته خپل زوی درکوو. ابو طالب وویل دا ډیره بې انصافي کیږي، تاسې زما وراره وژنئ او زه د تاسو زوی پالم او په هغه باندې خرڅ وکړم او هغه ته ډیر ښه ژوند ورکړم. تاسې ما ته څرنګه انصاف راوړی دی او راغلي یاستئ، زه تاسې په عزت سره رخصتوم. خالد چې کله خپل ورور له خپلو خپلوانو سره بیرته په راتلو ولیدلو او له سردارانو څخه یې واورېدل چې ابو طالب دا سودا قبوله نه کړه نو خالد رضی الله عنه ډیر زیات خوشحاله شو. محمد صلی الله علیه وسلم تا څه وکړی شول ابو سلیمانه؟ د خالد له زړه څخه یوه پوښتنه راوچته شوه. هغه په خیالونو کې سر وښوراوه او په خپل زړه کې یې وویل هیڅ نه. بېشکه د محمد صلی الله علیه وسلم وجود طاقتور و مګر د ریکانه بن عبد عزیز غوندې د پهلوان د اوچتولو لپاره یوازې جسمانی قوت کافي نه دی بلکې د هغه په مځکه ویشتو لپاره چل ته هم ضرورت دی. ریکانه بن عبد عزیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره و چا چې اسلام قبول کړی نه و
هغه د عربو منل شوی پهلوان و. څومره مشهور پهلوان به راغی کوم به چې هغه په یوه منډه په ځمکه وواهه او د اوچتېدو غوړ به یې پرېنښود. هغه وحشي انسان و، یوازې جګړه او وهل یې پیژندل. خالد رضی الله عنه ته هغه وخت په یاد راغی کله چې د مسلمانانو مخالفینو دریو څلورو سړیو یو ورځ ریکانا پهلوان ته ښه خوراک څښاک ورکړ او هغه ته یې وویل چې ستا وراره محمد صلی الله علیه وسلم د چا لاس ته نه راځي او نه له خپل تبلیغ څخه منع کیږي او نه له چا څخه ویریږي او خلک د هغه د خبرو په جادو کې راځي. آیا ته هغه نشي سم کولی؟ ریکانا په خپله څیره لکه مس سنډا غوندې تاثر پیدا کړ او د کبر په لهجه کې یې وویل آیا تاسې زما په لاسونو د هغه هډوکي ماتول غواړئ؟ راوله هغه زما مقابلې ته، مګر هغه زما د نوم په اورېدو سره له مکې څخه تېښته کوي. نه نه، زه له هغه سره ځان جنګول خپل توهین ګڼم. هغه د راپارونکو سړیانو خبرې ونه منلې. هغه هیڅ پهلوان د خپل ځان برابر نه شمیرلو. د مسلمانانو دښمنان غلي شول، مګر په فکر کې شول چې د الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د ریکانه په لاسونو راوغورځوي، د هغه تماشه جوړه کړي. د مکې یهودیان په خاص ډول د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دښمنان و، مګر هغه په ډاګه میدان ته نه راتلل. هغه خوښ و چې د قریشو اهل په خپل منځ کې سره دوه ځایه شوی دی، د یو بل دښمنان ګرځېدلي دي. هغو ته معلومات وشو چې د قریشو څه کسانو ریکانه پهلوان راپارولی دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د غېږو لپاره راوغواړي، مګر هغه یې نه مني. یوه شپه ریکانا له یوې کوڅې څخه تېرېده چې د هغه څنګ ته یوه ډېره ښکلې او ځوانه نجلۍ تېره شوه. د سپوږمۍ په شپه کې نجلۍ ریکانا وپېژندلو او موسکی شوه. ریکانا وحشي و، هغه ودرېد او د نجلۍ لاره یې ونیوله. ریکانا پهلوان وویل آیا ته پوهیږې چې ښځه د نر خواته وګوري او موسکی شي نو د هغه مطلب څه وي؟ څوک یې ته؟ نجلۍ وویل د دې مطلب دا وي چې ښځه هغه سړی خوښوي. زه د سبت دارمن لور یم. ریکانا وویل دارمن یهودي لور؟ ریکانا د نجلۍ په اوږو لاس کېښود او هغه یې ځان ته نږدې کړ او ویې ویل ایا زما وجود تا ته دومره ښه ښکاري او ایا زما طاقت؟ سبت شاته لاړه او ویې ویل ستا طاقت زه مایوسه کړی یم، ته له خپل وراره محمد صلی الله علیه وسلم څخه ویریږي. ریکانا چیغه کړه او ویې ویل څوک وایي؟ سبت وویل ټول وایي. لومړی محمد صلی الله علیه وسلم راغوزار کړه، زه خپل ځان تا ته په انعام کې درکوم. ریکانا وویل د الله جل جلاله په زامنو او نورانو باندې قسم، ستا خبره پوره کوم او ستا مخې ته راځم، مګر تا غلط اورېدلی دی چې زه له محمد صلی الله علیه وسلم څخه ویریږم. خبره دا ده چې له ځانه له کمزورو سره جنګېدل خپل سپکاوی ګڼم، مګر ستا خبره پوره کوم. مشهور مورخ ابن هشام لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپله ریکانه پهلوان د غېږو لپاره راغوښتلی و، لیکن بل مورخ ابن الاسیر چې کوم شهادت وړاندې کړی دی هغه صحیح دی چې ریکانا خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غېږو لپاره رابللی و او هغه ویلي و زما د ورور زویه ته د لوی زړه او د لوی جرأت والا سړی یې، زه دا هم پوهیږم چې ته له دروغو ویلو څخه کرکه کوې، مګر د نر د جرأت او صداقت معلومات په اکاړه کې کیږي. راشه زما مقابلې ته اکاړې ته راکوز شه، که زه دې راوغورځولم نو زه تا د الله جل جلاله رالیږل شوی نبي منم، په الله جل جلاله قسم ستا دین قبلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریکانه ته وویل مګر دا د یوه تره او یوه وراره غېږه نیول نه دي،
دا به د یوه بت پرست او د یوه رښتیاني دین د یوه پیغمبر جګړه وي. که تا بایلودل نو خپله وعده هیره نه کړي. په مکه کې دا د دښتې د توپان په څیر خور شو چې د ریکانه پهلوان او محمد صلی الله علیه وسلم تر منځ غیږه کیږي او څوک چې بایلي هغه د ګټلو والا دین مني. د قریشو ماشوم نر او ښځه او یهودیانو هجوم راوړ او راغلل. د مسلمانانو شمیر ډیر لږ و. هغه له تورو او برچو سره مسلح راغلل ځکه چې هغو ته خطر احساسېدلو چې قریش غیږې بهانه جوړوي او د الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت رسوي. د عربو له ټولو څخه زیات طاقتور او وحشي پهلوان ریکانه بن عبد یزید د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته راکوز شو. هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم طنزیه نظر واچولو او هغه ته یې بد وویل. هغه غلی ولاړ او په مکمل اطمینان سره یې د ریکانه په سترګو کې سترګې اچولې وې او کتل چې هغه په بېخبرۍ کې کومه منډه ونه کړي او کوم چل ونه چلوي. ریکانه د هغه چارچاپېره داسې چکر ووهلو څرنګه چې زمری د خپل ښکار چارچاپېره تاو شوی وي او اوس هغه خوري. د خلکو په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې ټوکې او مسخرې کولې. مسلمانان غلي وو. هغو په زړه کې الله جل جلاله یادولو. هغو د خپلو تورو په لاستیو باندې لاسونه ایښودلي وو. بیا نه پوهیږو څه وشول. رسول کریم صلی الله علیه وسلم څه چل وچلاوه. ابن الاسیر لیکي چې هغه ریکانه اوچت کړ او په ځمکه یې راوویشت. ریکانه د زخمی زمري په څیر را اوچت شو او په غرغر شو او په محمد صلی الله علیه وسلم یې حمله وکړه. هغه بیا هغه چل وچلاوه او هغه یې په مځکه وویشت. هغه اوچت شو نو هغه یې د دریم ځل لپاره په ځمکه وواهه. ډیر دروند جسم یې 3 ځله په ځمکه وواهه نو هغه د غیږې د جاري ساتلو وړ پاتې نه شو. ریکانه سرکوز واچولو او له اکاړې څخه ووتلو. پر خلکو باندې غم خور شو. اوس مسلمانانو لوڅې تورې او برچې په هوا کې خورولې او د کامیابۍ نارې یې وهلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په راپارونکي غږ وویل ریکانه تره خپله وعده قبوله کړه او همدلته اعلان وکړه چې له نن څخه ته مسلمان یې. ریکانه د اسلام له قبلولو څخه په ډاګه انکار وکړ. دا طاقت جسمانی نه و. خالد په نخلستان کې پروت له ځان سره یې وویل ریکانه داسې 3 ځله په ځمکه وهل خو د لرې خبره ده. هغه چا داسې نیولی هم نشوی. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تصور د خالد رضی الله عنه په ذهن کې راغلی و. هغه نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر ښه توګه پیژانده مګر اوس هغه محسوسوله څرنګه چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم کوم بل څوک و. څوک چې هغه له ماشومتوب څخه پیژانده. له هغه څخه یې وروسته هغه کومه څیره اختیار کړې وه په هغه کې خالد هغه نه پیژانده. د نبوت له دعوا څخه وروسته د خالد له هغه سره خبرې اترې بندې شوې وې. هغه له هغه سره لاس په لاس کېدل غوښتل مګر هغه د ریکانه په څیر پهلوان نه و. هغه د جګړې په ډګر کې جګړه کوونکی او د جګړه کوونکو مشري کولو اعلی جنګیالی و مګر هغه وخت مسلمانان د پوځ په صورت کې د جګړې قابل شوي نه وو. کله چې مسلمانان د پوځ په صورت د جنګېدو وړ وګرځېدل او له قریشو سره د هغو لومړۍ جګړه وشوه هغه وخت د خالد لپاره داسې حالات پیدا شوي وو چې هغه په هغې جګړې کې شامل نشو. په دې هغه ډیر خفه و. دا د بدر جګړه وه په کومه کې چې 314 د اسلام مجاهدینو 1000 قریشو ته ماتې ورکړې وه. خالد خپل غاښونه چیچل او پاتې شو مګر هغه ورځ چې هغه د خرما په یو باغ کې پروت و هغه ته خیال راغی
چې 314 ته څنګه ماتې ورکړې وه. هغه له ماتې خوړلو راغلو قریشو څخه پوښتنه کړې وه چې په مسلمانانو کې هغه کومه ښېګڼه وه کوم چې هغوی یې فتح یاب کړل. خالد جیګ شو او کېناستلو او په ګوته یې په شګو د بدر د میدان شکل وویستلو. د قریشو او مسلمانانو د پوزیشن او د جګړې په دوران کې د دواړو د چالونو د کرښو په جوړولو شو. پلار هغه د فن او حرب ماهر ګرځولی و. په وړکتوب کې هغه ته د اس سورلي په زور باندې د اسونو قابو کولو مهارت ورښودلی و. په نوي ځوانۍ کې هغه شهسوار جوړ شوی و. په اوښسوارۍ کې هم هغه ماهر و. د هغه پلار د هغه استاد و. ولید خالد یوازې سپاهي نه بلکې هغه یې سالار جوړ کړی و. خالد ته جنگ جګړه دومره ښه ښکارېدله چې هغه د جګړې او جنګونو په لارو چارو په غور کولو شو او په ځوانۍ کې د پوځ د مشرۍ وړ ګرځېدلی و. هغه ته د بدر په جګړه کې د نه شاملېدو افسوس و او هغه د انتقام د اخیستلو طریقې او لارې سنجولې، مګر اوس د هغه د فکرونو لړۍ کومې بلې خواته تللې وه. له مکې څخه له خوځېدو څو ورځې مخکې هغه په دې فکر کې ورک شوی و چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ریکانه پهلوان 3 ځله په ځمکه وهلی و. په بدر کې یوازې 314 مجاهدینو 1000 کسانو ته ماتې ورکړه. دا کوم قوت و؟ مسلمانان د بدر په جګړه کې د قریشو ډیر سړي قیدیان ګرځولي و او له ځان سره یې بیولي و. د قریشو د سردارانو لپاره د یوه ډیره غټه صدمه وه. د دې ډیر بد اثر خالد قبول کړی و. هغه ته په یاد و چې کله د بدر جګړه ترسره کېدله نو مکې ته هیڅ خبره نه راتلو چې د جګړې انجام څه شو. د مکې خلکو د بدر خواته کتل چې له هغه خوا کوم سپور په منډو راشي او د فتح خبره واوروي. اخر یوه ورځ یو اوږد سپور په راتلو نظر ته راغی. خلک د هغه خواته په منډو شول. سپاره د عربو د رواج مطابق خپل کمیس څیرلی او هغه ژړل او راغی. د بد خبر راوړونکي قاصد همداسې کو. هغه چې کله د خلکو منځ ته راغی نو هغه په ژړا وویل چې قریشو ډیره بدې ماتې وخوړله. د کومو چې خپلوان او عزیزان د جنګېدو لپاره تللي وو هغه له یو بل څخه رامخکې کېدل او د هغو په اړه یې پوښتنه کوله چې هغه ژوندی دی، زخمی دی یا وژل شوی دی. په وژل شویو کې 19 کسه د خالد د قبیلې بني مخزوم څخه وو او له هغه ټولو سره د خالد د وینې ډیرې نږدې خپلولۍ وه. ابو جهل هم وژل شوی و. د خالد ورور د چا نوم چې ولید و جنګي قیدي ګرځېدلی و. ابو سفیان چې د قریشو د سردارانو سردار و او د هغه میرمنه هنده هم موجوده وه. هندې پوښتنه وکړه څه زما د پلار او زما د تره په هکله هم ووایه ای قاصده. قاصد وویل ستا پلار عتبه د علي رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه په لاس ووژل شو او ستا تره شیبه یوازې حمزه رضی الله عنه وواژه او ستا زوی حنظله د علي رضی الله تعالی عنه په لاس ووژل شو. د ابو سفیان میرمن هندې لومړی په جګ غږ علي رضی الله عنه او حمزه رضی الله عنه ته کنځلې وکړې. بیا یې وویل په الله جل جلاله قسم دی زه به د خپل پلار د خپل تره او د خپل زوی د وینې انتقام اخلم. په ابو سفیان باندې چوپتیا خوره وه. د خالد وینه خلاصه شوې وه. د قریشو 80 کسان ووژل شول او کوم چې جنګي قیدیان شول د هغو شمیر هم همدومره و.